دی آیت په اختتام کې د یو داسې کار ذکر وکړو چې هغه ګناه په ټوله معاشره کې عامه ده، ګناه کبیره ده، عوام هم پکې مبتلا دي او خواص هم پکې مبتلا دي، او څوک ته ګورې ګناه نه وایي، تر دې چې خلک په جماعتونو کې هم کوي، په حجرو کې هم، په لارو، په کوڅو، په موبایلو باندې، چې دغه عظیمې ګناه ته غیبت ویلې کېږي. څه ورته ویلې کېږي؟ غیبت. الله دې موږ ټول بچ وساتي. او په دې کې ټول خلک مبتلا دي. ګورې غیبت لویه ګناه ده. الغیبت اشد من الزنا. د الله پیغمبر فرمایي دا غیبت د بدکارۍ نه ډېره لویه ګناه ده، ځکه چې د غیبت نه خلک توبه نه وباسي. دا سپک کار نه، خو به ګناه توبه وباسي، خو د غیبت نه څوک توبه نه وباسي. نو غیبتو بدترین ګناه ده. الله د هغې لپاره مثال ذکر کړی دی چې په تاسو کې یو تن دا خوښوي چې د خپل مړ ورور غوښې وخوري، هغه ته خبرېږي نه چې زما غوښې څوک خوري. دغه رنګې دا ستاسو خوښه ده چې تاسو د یو مسلمان غیبت وکړئ. یو غیبت دی او یو بهتان دی. غیبت دی ته وایي چې په هغه کې یو کار موجود دی، ته د هغه په مخ کې نشي ویلی، کوې نو هغه پرې خفه کېږي. او بهتان دی ته وایي چې د سره پکې شته دی او ته په الزام لګې، دا خو ځانه لویه ګناه ده. نو الله فرمایي چې تاسو غیبت مه کوئ. دا داسې دي لکه چې تاسو د مړ ورورو غوښې خورئ. نو دا بیماري اوس په عامو خلکو کې سیوا شوې ده. که نارینه یو ځای کېږي او که زنانه یو ځای کېږي، نو یو بل ته غیبتونه کوي. دا هم یو صحیح حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله تعالی د بنده د عملنامې نه څه عملونه لرې کړي او ډیلیټ به یې کړي، او چې د خپل عملنامه وګوري نو ته به پته لګي چې الله ما خو د نیکۍ دا کارونه کړي وو. رب العالمین به ته فرمایي دغه د نیکۍ کارونه مې په دې وجه ختم کړي دي چې تا غیبت د خلکو ډېر کاوه. الله دې موږ د غیبت نه بچ وساتي. او ګناهګار خو ټول یو، الله دې موږ ته بخښنه نصیب کړي. داسې څوک وایي چې هغه به د بل مسلمان غیبت نه کړی. نو الله فرمایي تاسو کې غیبت دې نه کوئ بعضې له بعضو نه. ایحب احدکم، تاسو کې یو تن خوښوي ان یکل لحم اخیه میتا، چې وخوري دا غوښې د خپل ورور مړو په کریتمو تاسو عبادت ګڼئ. واتقوا الله تعالی نه ویریږئ، ان الله تواب الرحیم، یقینا الله توبه قبلونکی